په هند کې 13 افغان محصلانو ته سکالرشپ ورکول کیږي. په سلامونه مو هرکلی کوم. تان په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت وایي چې د هندوستان حکومت پریکړه کړې چې په دغه هیواد کې پاتې افغان محصلانو ته سکالرشپونه ورکوي. ګڼ شمېر افغان محصلان د طالبان له واک وروسته د هند له نامعلوم برخلیک سره مخامخ وو. دوی د هند د حکومت غوښتنه کړې وه چې ویزې ورته تمدید کړي او په زوره یې افغانستان ته ونلیږي. په هند کې د افغانستان د سفارت خبرپاڼه کې راغلي چې هند دغه محصلانو ته د 2022 او 2023 کلونو لپاره تحصیلي سکالرشپ په پام کې نیولی. افغان سفارت د هند د بورس له متقاضیانو غوښتي چې د سکالرشپ د ترلاسه کولو لپاره د هندوستان د کلتوري شورا ساحوي دفتر ته ولاړ شي. سفارت محصلانو ته ویلي چې د افغانستان له ډیپلوماټیکو استازو، سفارت او کنسلګریو د معرفۍ لیکونه ترلاسه کولی شي. د اعلان وروسته له دې وشو چې کابل کې سلګونه افغان محصلان د اعتراض مظاهرې وکړه چې په هند کې زده کړې نیمګړې پاتې دي او هند ویزه نه ورکوي.